د کرکټ امیر ښاغلی بشیر احمد ساحل صاحب راسره دی. چون دا لوګر د کرکټ امریت چې ده دغه مسلکي برخه د کرکټ ولې دې په همغه برخه کې ادامه ورنه کړه تر څو مخکې لاړ شي چې راشي امریت او یو اداري دنده واخلي؟ چې هغه څه کال کېدای سي یو د 14 کلونو تر کمرو لوبغاړو لپاره ټورنمنټ ولرو. د لوګر ولایت لپاره چې کوم ټیم انتخاب شوی دی هغه لوبغاړو لپاره مو څه کړي دي، څومره امکانات مو ورته برابر کړي دي دوی لپاره تر څو دوی د راتلونکي کې یو ښه ستوری وځلیږي؟ د لوګر ښه لوبغاړي ول خو اوس وخت زیات وتلی تقریبا د کریر اخر شپې ورځې ماته ښکاري. په لوګر ولایت کې کلاسیک کرکټ له کله پیل شوی دی؟ د لوبغاړو لپاره خو مونږ یوازې همدومره کړي دلته هم کرکټ ورته زیات که او تامه ده چې دا کرکټ که زه وم که بل هر مسؤل راځي دغسې روان وساتي. د باران پلس ټولنیز رسنۍ قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله مند یم چې ډک روغ جوړ او خوشحاله به وو. یو ځل بیا هم د باران میلمه خپرونه کې زه نصرت ماهر درته حاضر شوی یم. بیا هم د کرکټ بورډ لخوا د لوګر ولایت د کرکټ امیر ښاغلی بشیر احمد ساحل صاحب راسره دی. ساحل صاحب ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. کور مو ودان، ستړي مه شئ، بخیر راغلی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې وخت مو راکړ. قدرمن ساحل صاحب په پیل کې که د ځان په اړه کافي معلومات زموږ سره او له لیدونکو سره شریک کړئ نو ښه به وي. ډیره مننه کورم ودان چې تر دې ځایه مو ځان په تکلیف کړه راغلی. دغه ټورنمنټ هم روان دی، ټورنمنټ رسنیز کوښښ هم چې موږ تاسو په خبرې هم سره وکړو. نو زه مخکې خو هم د نوم یادونه وکړله، لومړنۍ زده کړې او په غټه کچه زده کړې مې په لوګر ولایت کې ترسره کړي دي. چون دا لوګر د کرکټ امریت چې ده دغه مسلکي برخه د کرکټ مو کړی ده، ټینس کرکټ هم کړی ده، هډبال کرکټ هم کړی ده. دغه راز رسنیو سره ورزشي خبریال پاتې شوی یم. د کرکټ برخه کې مې کار ورسره کړی او د روزنې دویم د لومړۍ درجه سند هم لرم د افغانستان د کرکټ بورډ نه. ډېر ښه. ولې دې تا ویلې چې ما هډبال او ټینس بال لوبې دې هم کړي دي او ممکن تر یو ځای به رسېدلی هم وي، ولې دې په همغه برخه کې ادامه ورنه کړه تر څو مخکې لاړ شي چې راشي امریت او یو اداري دنده واخلي؟ دلته خو دوه خبرې دي. یو خو که ځان داسې وښیم چې زه ډېر ټیلنټډ وم، دا کار رانه پاتې شوی ده، دا هم کیدای شي مبالغه به راسي. یو خو په هغه اندازه باندې یو کرکټر ته فسیلیټیانې پکار وي، سهولتونه پکار وي، امکانات پکار وي، هغه نه و مساعد. او بل دا چې دومره زیات ځانګړی هم نه وم چې دغه په دې پوهېدم چې نه کېږي. که زه دوام ورکوم امکان نه لري، کیدای شي تر ډېره پورې زما په ګټه ونه اوسېږي. نو مخکې تر دې چې وخت د ثابته کړي چې ما نشو کولی په خپله ما تصمیم ونیو چې زه باید کرکټ کې کار وکړم، خو په یوه بله برخه کې. ډېر ښه. امید لرو چې په همدغه برخه کې لا بریالي واوسېږي. نو بیا هم راځم، په لوګر ولایت کې کلاسیک کرکټ له کله پیل شوی دی؟ لوګر ولایت کې خو له هغه راهیسې چې د کلب لیول رسمي سیالۍ پیل شوي دي، رسمي کرکټ هم پیل شوی چې د هډبال کرکټ ده، مسلکي کرکټ ده. خو زه چې راغلی یم دغه موده کې موږ ډېره هڅه کړې ده او لا هم هڅه کوو چې لوګر ته مسلکي او کلاسیک کرکټ راوړو. ډېر ښه. د کرکټ په ډګر کې د لوګر د څومره ګراونډونه لري؟ په دې اړه کافي معلومات راته راکړئ. لوګر کې دوه لوبغالي وجود لري. یو په محمد اغې ولسوالۍ کې ده چې هغه د جمهوریت په وخت کې دولت له انکشافي بودیجې نه جوړېده. هغه کله چې نظام سقوط شو نو هغه انکشافي کارونه په ټول هېواد کې ودرېدل. دغه لوبغالي هم تقریبا 30% کارونه شوي دي، اوس ولاړ دي. دغه راز د مرکز لوبغاړی دی چې اوس موږ او تاسې پکې دلته حضور لرو. نو دغه هم تر 60% پورې کارونه شوي دي، لیولینګ او کټینګ او ځینې نور کارونه دي. تمه ده چې انشاءالله په روان کال کې به دې لوبغالي نورې چارې هم پیل شي. انشاءالله امید لرو چې هر څه به جوړ شي او یو وخت به په نړیواله کچه انشاءالله چې موږ همدغسې ګراونډونه ولرو په هېواد بېلابېلو سیمو کې. بلې پوښتنې ته هم راځم چې لوګر ولایت کې څومره رسمي ټورنمنټونه، کلني ټورنمنټونه لري دلته او ترسره کېږي؟ دلته خو یو د افغانستان کرکټ بورډ لخوا دي چې هغه څه کال کېدای سي یو د 14 کلونو تر کمرو لوبغاړو لپاره ټورنمنټ ولرو. دغه راز کلب لیول سیالۍ دي چې رسمي سیالۍ د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په دغه ولایت کې ترسره کېږي. او بل دغه سیالۍ چې تاسې اوس ګورئ یا په راتلونکي کې نورې سیالۍ، هغه د لوګر کرکټ امریت لخوا نه د لوګر لوبغاړو لپاره په رسمي بڼه باندې ترسره کېږي. ډېر ښه. د لوګر ولایت لپاره چې کوم ټیم انتخاب شوی دی هغه لوبغاړو لپاره مو څه کړي دي، څومره امکانات مو ورته برابر کړي دي دوی لپاره تر څو دوی د راتلونکي کې یو ښه ستوری وځلیږي؟ د لوګر لوبډلې لپاره خو چې لوبغاړي انتخابېږي له هغه نه وروسته د هغوی امکانات برابرول
په هره برخه کې هغوی ته کار کول چې دی هغه د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلیت وي. د افغانستان ټولو ولایتو ته هغه ولایتونه چې د هر لیول مطابق یا مستحق لوبغاړي ولري لوبډلې ولري په یوه اندازه او یوه کچه باندې امکانات ورته برابرېږي. ډېر ښه. د لوګر ولایت هغه لوبغاړي چې تاسو حساب پرې کولی شئ، باور پرې کولی شئ، په عمومي ډول څوک دي کولی شي د بېلګې په ډول د یو څو نومونه راته واخلئ؟ دلته خو ځینې داسې لوبغاړي دي چې لوګر ښه لوبغاړي ول، خو اوس وخت زیات وتلی، تقریبا د کریر اخرې شپې ورځې ماته ښکاري. او یو هغه لوبغاړي دي چې موږ ورته تمه او هیله لرو چې هغوی به په راتلونکي کې د لوګر ښه استازولي کوي، لوګر لپاره به ښه کرکټ کوي. نو نه پوهېږم چې په کوم یو ځواب باندې تا پوښتنه زه جواب کړم. په ځوانو لوبغاړو کې هغه لوبغاړي چې اوس د ولایت په سطحه دي، راتلونکي لپاره تاسو ورته امید لرئ چې هغوی به ښه ځلیږي؟ دا اوس لوبه کې لګیا وو، سل منډې ترسره کړې. امین خان بل لوبغاړی، تاج نزی ده ولاړ د ښه لوبغاړی ده. دغه راز نصیر په نوم یو لوبغاړی و، پرونې لوبه ترسره کړه. لقمان ده، نورالله منصف په نوم یو هلک ده، اسیب ده. دا هغه لوبغاړي دي چې په راتلونکي کې انشاءالله د لوګر ښه کرکټ به تضمینوي. ډېر ښه. دغه لوبغاړي چې دلته په دې ټورنمنټونو کې لوبیږي او ښه ځلیږي، همدغسې ټورنمنټونه یا نورې لوبې د دوی لپاره څومره مهمه دي؟ همدغه لیګونه څومره ورته مهم دي تر څو د دوی په شان نور لوبغاړي هم راووځي او همدغسې لاره پیدا کړي تر ملي ټیمونو او یو وخت کې به د افغانستان ستوري وي انشاءالله؟ زه همیشه یوه خبره کوم، د یو لوبغاړي لپاره میچورټي ډېره زیاته شرط وي. میچورټي په هغه وخت کې یو لوبغاړی ترلاسه کولی شي چې هغه دوامداره کرکټ وکړي. نو ډېر زیات ضرور ده دا کرکټ ورته. په دې سره دوی میچوره کېږي، دوی سره سینیر هلکان وي، جونیر هلکان وي، ورسره مختلفو ډلګیو هلکان وي ورسره. طبعا ډېر زیات ښه تاثیر لري. دوی هغه خپله میچورټي ترلاسه کوي، زیات میچونه کوي، له بل هر وخت نه خپلو خامیانو ته ډېر ښه متوجه کېږي او دغسې لوبو کې ډېر ښه کار پرې کولی شي. پورودان ساحل صاحب، بیا هم راځم په خپل امریت کې له کله چې امیر شوی یې څه لاسته راوړنې لرئ؟ څه مو کړي د لوبغاړو لپاره مو څه کړي شخصا ستاسو په دغه خپله دنده کې؟ زه یو څه ویلی شم چې زه کله د لوګر ولایت نماینده شوی یم یا امیر شوی یم، د لوبغاړو لپاره خو موږ یوازې همدومره کړي چې دلته هم کرکټ ورته زیات کړه او تمه ده چې دا کرکټ که زه وم که بل هر مسؤل راځي دغسې روان وساتي. باقي د لوبغاړو انتخاب، د لوبغاړو مخته راوستل، دا د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مسؤلیت او صلاحیت ده، هغه هغوی ټاکي. خو موږ یوازې دومره کوو چې دلته د ظرفیت لوړونې لپاره، د هغوی د میچورټي لپاره، د هغوی د زیات کرکټ لپاره برنامې پروګرامونه کوم مسؤلیت چې لرئ هغه پر مخ وړئ او کوشش کوئ چې په هغې کامیابه واوسئ؟ هڅه مو همدا ده چې ښه پر مخ یوسو. ډېر ښه. د لوګر کرکټ لپاره راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ د معمول په څېر باندې دغه روان دغه کلو پلانونه موږ په راتلونکو کلو کې هم تطبیقوو. یوازې به نوښتونه پکې راولو او ایونټونه به پکې اضافه کوو او بل هر څوک راځي یا هر مسؤل راځي د کرکټ، له هغه نه هم تمه همدغه ده چې کرکټ کم نه کړي، کرکټ له دې نه هم زیات کړي. یعنې یو مسؤل چې نوی ولایت ته راځي، زه وایم هغه کارونه چې مخکې ترسره شوي یا مخکې شوي هغه باید کم نظر کې ونیسي. یعنې ووایي چې له دې نه زه باید زیات کار وکړم، کرکټ هم زیات کړي، په رسنیزه برخه کې هم کارونه ډېر زیات وکړي. دغه ډېره زیاته اړتیا ده او بیخي زیاته. کورودان ډېره مننه چې وخت مو راکړ. ښاغلی ساحل، پیغام مو څه دی هېوادوالو ته؟ دې تر څنګ له ولس مو غوښتنې څه دي او له کرکټ بورډ کومې غوښتنې څه لرئ؟ کرکټ بورډ خو انشاءالله موږ ورسره هماهنګه یو. لوګر په ټولو برخو کې چې موږ ضرورت نه دي تر اوسه پورې موږ ته منفي ځواب نه دی راکړی. له دوی نه ډېره زیاته مننه کوم د رسنیو له لارې نه. په لوبغاړو باندې مې دا غږ ده چې څوک کرکټ کوي وخت یې بې ځایه نه تېروي، وخت یې نه ضایع کوي. کرکټ اکیډمیک کرکټ او مکتب ترمنځ بیخي کم تفاوت ده. سینسیبل کرکټ باید وشي، وقفه‌یي کرکټ ونه کړي چې خپل کرکټ تر یو ایونټه پورې محدود کړي، بیا چې ایونټ نه وي په کورو باندې واړوي. هره ورځ د دوی لپاره نوې ورځ ده، هره ورځ دوی لپاره د امتحان ورځ ده. دوی که چیرې کرکټ کوي سینسیبل کرکټ باید وکړي. ډېره مننه. کور ودان قدرمن لیدونکو، ډېره مننه کور مو ودان چې د خپرونې تر دې برخه راسره پاتې شوئ. نو له دوی ډېره مننه چې وخت یې راکړ. او قدرمن لیدونکو، تر بلې خپرونې کې بیا هم زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. په پاک او عظیم رب وسپارم هر چېرته چې وئ ښاد، آباد او سرلوړي وئ. له لیدلو مو مننه.